ولسمشر غني تازه د سولې په اړه څه ویلي دي؟ سوله به کله راځي، چیرته به راځي او څنګه به راځي؟ سلامونه لیدونکو، دا هر څه په دې ویډیو کې، خو که ویډیو تر اخره وګورئ. ولسمشر غني وایي سوله او اوربند یې د چارو لومړیتوب دی. ولسمشر غني تېره شپه د ویډیویي کنفرانس له لارې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړه. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال ویلي دي چې افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخ دی، خو تر ټولو لومړیتوب اوربند او سوله دي. هغه له افغان سولې د ملګرو ملتونو ملاتړ مهم بللی دی او په خبره یې دغه سازمان باید په روانو کړکېچونو حالاتو کې د افغانستان لاسنیوی وکړي. ولسمشر غني په سیمه کې د ترهګرو مرکزونو ته په اشاره ویلي چې د یو باثباته افغانستان لپاره باید په سیمه کې د ترهګرو او ترهګریزو فعالیتونو ریښې له منځه لاړې شي او پر وړاندې باید جدي اقدام وشي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې دوی په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت د جوړولو او له ناخوالو د راتلونکي نسل د ژغورلو لپاره هلې ځلې کوي او په دې برخه کې د نړیوالو مرستې ته اړتیا لري. هغه د سولې پروسه یو مهم پرمختګ بولي، خو تمه لري چې په دوحه کې روانې خبرې په افغانستان کې د اوربند او جګړو د کمیدو سبب شي. ولسمشر غني داسې مهال دا څرګندونې کوي چې تېره اونۍ په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوي چې تر اوسه کومې نتیجې ته رسېدلې نه دي. بلخوا افغان حکومت ادعا کوي چې ورځ تر بلې د طالبانو تاوتریخوالی زیاتېږي او وضعیت کړکېچن لوري ته روان دی. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې لایک کړئ. که د ولسمشر غني په اړه او یا هم د سولې په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ او زموږ د نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره هم زموږ یوټیوب چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو الله مو مل شه او ښه وخت ولرئ.